شنو خبره لري خو بیا هم دا اوس د 18 کلنې غمیزې دي 40 کلنې غمیزې دي په دغه کې باید کولی سړی ډېره خبره وکړي البته وخت هم کم ده چې وده که وخت راکړی او زه هم آمادګي نه لرم په ذهن کې ستا سړی وګرځوي خبره دا ده چې واقعا موږ افغانستان ولس او خلک 40 کاله کېږي په وکستان نه 18 کاله بلکې 40 کاله کېږي په وکستان او دې دفعه دی چې واقعا دا د موږ د افغانانو خپله ګناه ده دا د موږ خپل افغانان د لاسه دی که چېرې که موږ خپل افغانان په خپل منځ کې په خپله خبره سره پوه نه شو او یو بل قبول نه کړو او یو بل ته ګذشت ونه کړو همدا غمیزې به 40 کلونه هم کوو زه یو مثال درته وایم که چېرې که افغانان په خپله سره جوړ نه شي ما دا خبره په 1915 خلق کړې ده په هغه وخت کې ډېر خلک ناست وو مارشالانو جنرالانو سر جنرالانو ما ورته ویل ګوره دا سرحد دلته خو شپږم د 1915 کال هر څه چې وکړل زه درته وایم چې موږ افغانان په خپل منځ کې ښه سره کوي موږ افغانان کولی شو خپل ټول خپل د خپل سره حل راځئ تاسو ووځئ تاسو متر کان ودرې په افغانستان کې ولا څه راشي اوس هم موږ دا وایو ناتو ته وایو هغه خلک ته ویلي شما هم هلته مسؤلیت در په دغه چارو کې کورنۍ سره مسؤلیت دی په غاړه یو خو شخصي مسؤلیت دی یو حزبي مسؤلیت دی واقعا دوستان په شخصي لحاظ وي هلته هېڅ ډول هلته اشتباه هم نه قبلوم خپل سازمان کړو په حزب کړو په ډله کړو واقعا په موږ هم مسؤلیت لرو او دغه مسؤلیت هېڅوک ځان نشي خلاصولی نو راځئ دا ده چې ټول ته او هغه خبره سره وکړو چې وطن په جوړېږي چې په وطن کې صلح راتلی شي په وطن کې امنیت راتلی شي په وطن کې یو بل سره قبلولی شو ما که هغه سره خبره وکړه چې مثال د پغمان نه دې خوا د شپې د 8 بجې نه د کابل ښار کې څوک نشي ګرځېدلی یا دا امنیت دی یا دغه وضع ده د اوسني وضع موږ حملولی شو راځئ ورور دا ټوله موږ پرې ارتباط لري راځئ سره یو شو تر څو سره یو نه شو او ټول یو بل ته لاس سره ورنکړو او ټول صداقت سره او اعتماد بیا وباندې ټول نه مهم اعتماد او صداقت چې اعتماد وکړو او صداقت وکړو یو بل باندې او ګذشت وکړو موږ کولی شو د وطن په صلح راوړو امنیت راوړو موږ دا د خپل وطن څوک نه جوړوي چې خپل افغانان خپل وطن جوړ نه کړي موږ خپل افغانان خپل صلح رانولي موږ ته نه روس راولي نه پاکستان راولي نه امریکا راولي نه ایران راولي هېڅوک نه راولي او دا هم د موږ خپله ګناه ده خپله د موږ خپله مسؤلیت ده چې ولې موږ همداسې په خپل منځ کې رسوي یو بل نشي قبلولی یو بل نشته حملولی بهتره دغه دی چې دا 40 کلونه چې هر څه اشتباهات شوي هر څه ناخواله ډېرې شوي هر څه شوي دي وخت دې راشي هر سړی ځواب ووایي هر سړی د مسؤلیت لري چې ځواب یې ووایي که جرم یې کړی دی که جنایت یې کړی دی هر څه چې کړي دي باید یو وخت کې باید ځواب ووایي که وایي نه وایي بیا هم د افغانستان خلک پیدا کړ هم دغه نه انتباه نشي اخیستی بهتره دغه دی چې موږ په اوله قدمه کې په وطن کې باید سوله راولو امنیت راولو پرېږدې نوره خبره ورته چې پیدا کړه هر چا څه کړي به یې ځواب یې ووایي زما پیشنهاد هم دغه دی چې ګوره موږ درته وایو چې مخکې هغه صاحب نه خبره وکړه نور د دوستانو وروڼو نه خبره وکړه چې ولې د موږ افغانستان یا ولې موږ او تاسې ورباندې باور نه شو کولی په هغه وخت کې چې پاکستان کې 8 تنظیمونه جوړ شول په ایران په پاکستان کې 8 تنظیمونه جوړ شول په ایران کې 8 تنظیمونه جوړ شول ولې جوړ شول په دا یو ځای نه راشوله ده دا خبره د هغه وخت راشوله دي کنه یو اسلام ده یو کلمه ده یو افغانان یو خلک او دې د خبره که چېرې که افغانان یو لاس شي په یو خبره شي په دغه کې هم څوک نشي ماتولی نه شي څوک شکست ورکولی نه خبره د هغه ځای نه راشروع ده د PJR ته راشروع ده د PJR ته راشروع ده هم په ایران کې هم په پاکستان کې بهتره دغه ده چې وروڼو موږ او تاسې باید خپل لاس په کار شو تر څو پورې چې خپله لاس په کار نه شو په خپله باندې په خپله کار خپله ونه کړو خپل ولس ته خپله خدمت ونه کړو خپل ولس ته خپله صداقت سره لاس ورنه کړي اعتماد ورباندې بل څه کې نه راته جوړوي نه یې همسایه هېوادونه راته جوړوي نه یې ګاونډیان راته جوړوي نه لره نه نږدې دوی خپله پلانونه لري خپله ستراتیژي لري خپل هدفونه لري بیا هم درته وایم که دلته هر څوک راغلي دي او نه د خپل هدفونو په خاطر راغلي دي د خپلو منابعو په خاطر راغلي دي نه د ما په خاطر راغلي نه ستا په خاطر راغلي نه به ستا په خاطر وطن جوړ کړي ټوله راولي امنیت نه به د ما په خاطر بهتره دغه ده چې موږ تاسو خپل لاس په کار شو
هم نه لرله نو یو بیا هم درته وایم بهتر د ټولو نه خبره دغه ده چې خپل لاس په کار شه او یو بل باندې اعتماد وکړو او یو بل ته صدقه نه اخلاص ورکړو او دا وطن جوړولی شي او وطن ته موږ څه وطن دی ولې نه شو جوړولی هر څه لرو څه نه لرو معدنیات لرو نفت لرو طلا لرو هر څه لرو ولې نه شو جوړولی زه درته وایم چې په دغه وخت کې موږ هغه د موږ اردووال دی منځه ولاړ خدای د افغانستان د خلکو اردووال دا د افغانستان د خلکو پولیسو دا د افغانستان د خلکو امنیت و موږ 460 تیارې لرلې مختلف ناخذ 460 چیرې دي اوس د دې د خاطر د ماځي چې تاسو په لاس کې ونه او تاسو یې نه استفاده ونه او دا نه تاسو ونه شته چې هم ټانکونه هم موږ د یو کیلومتر کنيولې تر 400 کیلومتر پر موږ سره څه شو راځه د یو کیلومتر کنيول تر 400 کیلومتر وصله موږ مدرنه عربي تیارې لرلې صوب استحقاق علم چې په سوریا کې استعمال شو موږ لرل بیا هم درته وایم چې په سالاو باندې وطن نه جوړېږي سالاو باندې امنیت نه راځي په اعتماد باندې راځي په صلح باندې راځي په یو بل باندې لاس راځي نور اضافه خبر نه کوم شکر دې دعوت یې زه راوړم منکور ما باندې خدای په وطن صلح عالمي راوړي شکر